الله رب العالمین دا غوی گناهونه بخي. څومره هم چې د انسان گناهونه کړي، څوک په دنیا کې مصروفه، څوک په دین کې مصروفه، څوک د دنیا طلبا دي، څوک د دین طلبا دي. بیا په دې انسانانو کې هم داسې انسانان شته چې څوک د دنیا لوی طلبا دي او څوک د دین لوی طلبا دي. د چا وخت په دنیا کې ډیر لګیږي او د چا وخت په دنیا کې لږ لګي، او داسې خلک هم شته چې د هغوی وختونه په دین کې لګي ډیر، او داسې خلک هم شته چې د هغوی وختونه په دین کې لږ لګي. دا د الله تقسیم. الله رب العالمین هغه انسان ځان ته رابلي، خپل مسجد ته، خپل کور ته، خپل دین ته، د الله د رسول خبرو ته، چې الله ته دغه انسان خوښ وي، د الله ورسره محبت وي. او هغه انسان لرې تښتي د الله د کور نه، د الله د دین نه، قرآن نه، د احادیثو د رسول الله نه صلی الله علیه وسلم، چې د الله ورسره محبت نه وي، د دین طالب نه وي. او دا یوه معلومه خبره ده چې مونږ او تاسو هم هغه انسان ته دعوت ورکوو، خپل کور ته راولو، خپل زړه کې ورته ځای ورکوو چې مونږ او تاسو ته ګران وي، محبت مو ورسره وي. او هغه انسان چې زما او ستا نه دی خوښ، نه لګي ده، تعلق مو ورسره خراب دی، هغه د ځان نه شړو، دیکه ورکوو، کوشش کوو لار د هغې نه بدله کړو، سایډ ترې واخلو. نو ای مؤمنانو، مسلمانانو، شکر ادا کړئ د الله، خوشحاله شئ چې تاسو بهترین خلک وئ. الله په خپل کور کې ځای در کړی، الله در باندې خپلې خبرې اورئ، د الله د محبوب خبرې در باندې اورئ، نو تاسو بهترین. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مجلس ناست په یو ځای کې، په یو علاقه کې د الله خبرې پکې کېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې پکې کېږي، الله په دوی باندې سکینه، سکون، امن، رحمت را نازلوي. او کله چې را مجلس ختم شوی نه وي، ناستو خلکو ته الله رب العالمین د هغوی ګناهونه بخي، څومره هم چې د انسان ګناهونه کړي. الله اکبر. الله رب العالمین ما او تا ته یو اپرچونټي راکړه، یو ګولډن چانس یې راکړو چې دا بنده راغواړم په زړه کې درته واچول، د خپل مجلس ته، د الله کور ته، او د دې مجلس نه به ما ورته اوتي نه، الله رب العالمین به ملائک ګواه کړي. دا د تدبر خبره ده، د فکر خبره ده چې مونږ به حیثیتي مسلمانان هر یو فرد ځان له فردن دا سوچ وکړي چې دا څنګه کیدی شي چې د الله خبرې دې کېږي چې ما او تا یې پیدا کړي، د پیغمبر د ناموس خبرې دې کېږي چې اشرف المخلوقاتو کې سید الاولین والآخرین دی، خو د هغې د خبرو نه ما او تا دا د سوچ خبره ده، دا د فکر خبره ده، دا د تدبر خبره ده. باید مونږ په دې کې سوچ